دي نو مونږه مخکې هم اول د نورو کار کړی دی او بیا هغې نه پس مونږه خپل کار کړی دی. کوئی وجہ ہے پاس اپنے جو اپنی جگہ ہے جان سے زیادہ خرچہ آیا گھر اپنے تب نام لگا ہے رستے پر دل جب آیا ہو منزل تک بھاگنا ہوتا ہے گھر جا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زبیر خان یم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د ملکړډي پروانې سپیناوي پروګرام کې یو پیره بیا شریفایان کې موجود یو. ملک بلال سره کوم د جنرال کونسلر سیټ لپاره ولاړ دی. د سره به خبرې اترې کوو چې دی ووټونو ته ولاړ دی. دی په کوم نظر ګوري الیکشن ته بلدیات الیکشن چې تاسو ته ښه پته ده باچیني کې چې کوم دی دا روان دی او مختلف کینډیډیټس ولاړ دي. هغې نه موږ دا وایو چې ارشاد خان خلیل چې مشر دی تنظیم هم مشر دی او د قوم دپاره او د کلي دپاره ډېر خدمات هم دي. د هغه هم د خدمات د چا نه پټ پناه نه دي. او که بل خوا مونږ ګورو د ملک بلال چې کوم دی د پی ټي آی سره تعلق ساتي. ټیک ده چې پی ټي آی پارټي لږه خلکو مخالفت دی خلکو ته نفرتونه کوي هم چې کوم دی دغسې ایم پي اے صاحب هغه نه هم خلک ډېر ګیلهمن دي. زموږ پي کې 72 چې کوم فهیم احمد خان دی او هغه خبرې به مونږ تاسو سره راځو په هغې به هم تفصیلات د سره خبرې کوو. د ملک بلال چې کوم دی ذاتیه طور پر حقیقت خبره ده د ده خدمات د کلي په سطح باندې او چې کوم د جذبې دي هغه تاسو ته ټولو ته پته ده. هغې کې څه شک نشته دی ځکه پیناوی پروګرام دی خبرې به صفا کوو. راځو چې د ده موقف ګورو چې دی کامیابي ترلاسه کړي نو دی هغه مخالفینو ته هغه پارټو ته چې کوم د دوی خلاف ولاړ دي یعنی مثال نیشنل ولاړ دی جی یو آی ولاړ دی پیپل نه ولاړ دی مسلم لیگ نه ولاړ دی دا خلک ته د څه پیغام دی او هغه خلک چې هغې سره سپورټ کوي د هغې خاندانونه هغه خلک ورسره ولاړ دي هغې ته د څه پیغام دی هغه خبره موږ تاسو سره شریکوو. الله تعالی دې پیله هغه وکړي چې پکې به زموږ د ټولو خیر وي او انشاءالله تعالی که خدای پاک موږ کامیاب کړو او عوامو په موږ باندې اعتماد وکړو نو انشاءالله پیله خو زمونږ دا کوشش دی چې تعلیم انشاءالله تعالی په چینی پایان کې به مونږ خورو. دې سره سره به د صحت مونږ ډېر خیال ساتو او زما خپل هم دا سوچ دی او دا مې انشاءالله تعالی د ټولو دوستانو نه د مشرانو نه دا هم مرسته ترې لرم چې په دې کې به انشاءالله تعالی مونږ سره پوره مرسته کوي او په دې باندې به انشاءالله مونږ پوره کار کوو. انشاءالله مونږ به پوره کوشش کوو کامیابی الله مونږ له راکړه او څونه کینډیډیټ دلته کې زمونږ دي او څونه دلته کې زمونږ عوام دي نو مونږ مخکې هم اول د نورو کار کړی دی او بیا هغې نه پس مونږ خپل کار کړی دی نو دغه زمونږ امید دی انشاءالله تعالی او عوام دې بالکل مطمئن اوسي چې څنګه تاسو مخکې کتلي دي انشاءالله تعالی دغسې زه د دې سکرین په وساطت تاسو ته وایم چې انشاءالله تعالی تاسو به زه مایوسه کوم. ډېره مننه ملک بلال دا خبره په اخري کې واضحه کړه که چېرې زه هم کامیاب شوم نو زما به هغه جذبه وي اچیني دپاره کومه چې مخکې وه او د دې نه پس به م انشاءالله هغه خلکو ته زما پیغام دی آیا که دوی وي آیا که بل راغو زما دا پیغام دی هغه خلکو ته زرشاد بی راځي که شهزاد راځي که دا زرعلي خان راځي په اچیني کې څومره کینډیډیټ ولاړ دي جنرال سیټ دپاره زه به هغې ته دا اپیل کوم د دې کیمرې واسطت باندې چې زما هغې سره انټرویو نه شي ټایم شارټ دی چا سره ټایم نه وي موږ سره هم ټایم نه وي اکثر بهرحال د دې کیمرې واسطت باندې دا بلال ما سره موجود دی خبرې سپیناوی پروګرام سپینې خبرې به کوو چې چېرته هم دا ونه ګورئ چې دا مثال د نون نه د ووټ ورکړو د پیپل نه ورکړو د نیشنل نه ورکړو صرف او صرف دا زمونږ کلی دا زمونږ عوام دي دا زمونږ دی له به ولاړ یو دی له به مونږ د هره شپې ورځه مونږ تیار یو که هر څوک راشي هغه خلک ته الله پاک راولي هغه خلک ته الله پاک کامیاب کړي چې کوم د قوم دپاره کوم د صحیح معنو کې او د کلي خدمت دپاره هر شپه همه وخت د شپې ورځې تیاري او تابعداري او په صحیح معنو کې هغه د کلي نمایندګي وکړي او الله پاک ته هغه خلک کامیاب کړي. نو زما پیغام هغه خلکو ته دی چې کوم خلک مخالفین دي د یو پارټۍ او د بلې پارټۍ په خپلو منځ کې اتفاق مینه محبت قایم کوي او جنګ جګړو نه ګریز وکوي دا سیاسي پارټیانې دا به لاړې شي او چې کوم دی مونږ به بیا هغه رنګ یو ځای په ناسته پاسته به کلي وطن کې به زموږ مړی ژوندي وي وایي که نه خانان به بیا سره خانان شي پکې لاړ به شي رامبېل ګونه په دې شعر د نجات غواړم بل پروګرام دپاره خپل کوربا زبیر خان اجازت ورکړي بل بیا لاس پارم د الله پام. Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं. फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा.
5 साल डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड इमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी, BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल, 2 साल LHV कोर्स, कैटेगरी B मेडिकल स्टोर लाइसेंस, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा, दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990467।